بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده تفسير بدي مبارك درسنو كي من دلّا بتوفيق سرا ده سورة البقرة آيت نمبر 3 ختم کرو. دی سورت پاوله کی ده قرآن شان بیان شوه چی دا پورا کتاب دی کسی شک نشتی او دا هدایت تی دا پریزگار و خلکو دا پارا. بیا دا پریزگار سوک دی دا گوی بیان روان. نو دا گوی 3 صفات بیان شوی دی. الذين يؤمنون بالغیب چا گوی پا غیب و ایمان لری، ويقيمون الصلاة او دا منز پابندی کئی، ومما رزقناهم ينفقون او دا آغا سنه چی اللہ وی منگو تا ورکڑی دی نو دوی تی خرچه کئی. دیزی پوری خبر شیو او 3 صفات دا گوی بیان شیو. باقی 2 صفات نور دی دا مؤمنانو، دا پریزگارو دا تقوادارو خلقو. سلورم نمبر آیت کی اللہ وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک. هاگا کسان دی یا او هاگا کسان دی چی ایمان لری پاگا سچی نازل کڑی شوی دی تا تا چی نازل کڑی شوی تا تا دا دا متقیانو بل صفت تے. دوی ایمان لری پاگا سبان دی چی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترہ لے گلے شوی. یصدقون معنی داره چی دوی رشتینی گنی. هاگا سا چی اللہ ورکڑی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی. او دلتا 2 خبری یوا بما انزل الیک آگا سا چی تا تا درکڑی شوی دی دی که قرآن و حدیث دوانه دن نرازی. دلتا صرف دانی چی قرآن بوی قرآن خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکڑی شوی دن و حدیث ورکڑی شوی دی چی دی قرآن وضاحتو کی. او چی سڑے دا حدیثو نا منکری نو دے دا قرآن نا هم منکر دی. او چی سڑے پا حدیثونو اعتراض کی پا صحیح حدیثونو نو دے یو رز دی سراشی چی دے پا قرآن بانی میں اعتراض کی. دا کی دینشی چی سڑے دی قرآن منی او حدیث دی نمانی او دا نیشی که ده چه سڑے ده حدیثون او منی او ده قرآن نمانی. چه قرآن نمانی حدیث نمانی، چه حدیث نمانی ده قرآن نمانی. چه ده قرآن ده وضاحت تا پار اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے نوز دا سخ خبرشو چیز قرآن منم او وضاحت نمنم. قرآن منم وضاحت نمنم دا کولو خبرشو. قرآن او حدیث دیسی بنای چه قرآن و بیا حدیث. دا گوره غلط خبره قرآن و بیا حدیث. نا قرآن و حدیث دا شریعت دی، دا دین دی. تو مسئلہ قرآن و حدیث کی گوره دا نیچه اول با قرآن کی گوره بیا حدیث کی نا سنگ بیا ورتوه. حدیث خود دی دا پاره چه دا قرآن وضاحت پوشنه دا 2 مرتبه که خونه رازی. قرآن و حدیث دا یوزی دی. بما انزل الیک دو ایمان لری پا آگا سچی نازل کڑی شوی تا تا قرآن و حدیث من دی ایمان لری. ایمان لری معنی دا چی تصدیقی کئی چی او دا رشتیا دا اللہ دا طرف ندی عمل پی کئی نورو تے بیانی دا طوری خبری بدی کی دن نراسی. خبل فائدہ وی ایمان لری پا آگا سچی نازل کڑی شوی دی تا تا
نو قرآن خو لا پاتې و کله چې دا آیت نازل شو که نه مکمل شوی پاتې و. نو دلته فائده دا ده چې تغلیبا للموجود على ما لم یوجد، هغه طرف غالب شو کم چې د قرآن موجود دی، نو تعبیر دي شو کم چې درکړی شوی دی تا ته، او یا کم چې راتلو ولا دی هغه هم داسې حساب کو لکه راغلی چې دی، ځکه چې رالیږي الله، او الله چې یو کار کوي نو څوک یې منع کولی نشي. لکه اوس که موږ داسې وو چې سبا به زه دا کار کوم، دا شکي خبره ده، ځکه چې زه پخپله کمزوری یم، زما څه پته لګي او په تقدیر کې څه دي، صحیح ده ما خو دا غوښتلي دي، خو چې الله څه غوښتلي دي او الله په تقدیر کې څه لیکي د هغې پته نه لګي، خو چې الله ووایي چې دا به زه درلیږمه نو هغې بیا رالیږي، او چې الله یو شی منع کي نو بیا څوک ورکولی نشي. او دا هغه موږ مشهور دعا او ذکر چې وایي اللهم لا مانع لما معطي ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. یا الله چې څه ته ورکې نو څوک یې منع کولی نشي، او چې څه ته منع کړي نو څوک یې ورکولی نشي، چې الله یې ورکړي څوک یې منع کولی نشي، او چې الله یې منع کړي نو څوک یې نشي ورکولی. دا الله طاقت دی. وما أنزل من قبلك، او پاغ څه چې نازل کړی شوي دي مخکې ستانه، خطاب رسول صلی الله علیه وسلم ته من قبلک، ستانه مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي او ستانه مخکې چې څومره انبیا راغلي د دې مؤمنانو په هغوی باندې ایمان دی، او فرق پکې نه کوي، ایمان کې فرق نه کوي، دا نه چې په موسی علیه السلام می ایمان دی او په عیسی علیه السلام ایمان نشتی، یا دا چې تورات منم او زبور نه منم، انجیل منم او صحیفې د موسی علیه السلام یا د ابراهیم علیه السلام نه منم، دا نه کېږي. او د یو کتاب نه منکر د ټولو منکر دی، او د یو رسول منکر د ټولو رسولانو نه منکر دی. نو مؤمن ایمان لري په هغه وحي چې الله را لېږلی د رسول صلی الله علیه وسلم ته، او په هغه وحي چې الله را لېږلی د مخکې د هغه نه. او سبحان الله د اهل کتابو دی خوی ته وګوره، او د یهودو نصارو دی خوی ته وګوره، او زمونږ دی ته ګوره. کله چې الله وی د آیتونه نازل کړو نو یهودو نصارو دا خبره وکړه چې نحن آمنا بالغیب، په غیب خو ایمان موږ هم لرو، ځکه چې د آیتونو کې څه دي چې مؤمنان په غیب باندې ایمان لري. کله چې ویلی شو ویقیمون الصلاة نو هغوی نحن نقیم الصلاة، مونځ خو موږ هم کوو. کله چې ویلی شو ومما رزقناهم ينفقون نو هغوی نحن ننفق، خرچې خو موږ هم کوو. خو چې کله دا ویلی شو چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نو هغوی وتښتېدو، دې ته غاړه نه ایږدي، ځکه چې هغوی صرف وایي رابشي سوره بقره کې وایي موږ صرف هغه کتاب منو کوم چې موږ ته نازل شوی دی، او دا هم دوی دروغ وایي، ځکه که دوی دغه کتاب منلی کوم چې دوی ته نازل شوی دی یا دوی ته لېږلی شوی دی نو دوی به قرآن هم منلی وی، ځکه چې دغه کتابونو کې د قرآن ذکر شته او د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره پکې هم شته. نو دا د مؤمنانو شان دی، او دا آیتونه ټول د مؤمنانو دپاره. بعض علما وایي دا دویم آیت چې دی دا د اهل کتابو دپاره دی، او دا اولنی د مؤمنانو، دا ټول د هر مؤمن دپاره دی، که هغه د اهل کتابونه ایمان راوړي او که هغه غیر کتابي او ایمان یې راوړي، دا ټول د هغوی دپاره دي. او امام مجاهد رحمه الله وی دا اولنی څلور آیتونه چې سوره بقره کې دي نو دا د مؤمنانو صفات دي، مؤمن کې به دا خبرې بیا د هغې نه به د الله وی وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هغوی یقین ساتي. آخرت چې کله وویلی شي نو د آخرت سره چې څه تعلق ساتي هغه ټول پکې دننه رالو، او آخرت ته آخرت په دې وایي ځکه چې دنیا نه وروسته راځي، او دنیا ته دنیا په دې وایي ځکه چې نږدې ده. یو وجه دا ده
نږدې د انسان ته، بل حاصلول هم نږدې دي، او آخرت د بیا یو بل ژوند دی، او انسان په یو څو مرحلو باندې تېرېږي. یو هغه مرحله ده چې هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، د سره چا یادو نو هېڅ شی نه و، یو دا مرحله. بیا د هغې نه بعد د مور په خېټه کې دنیا ته راغی، د دنیا نه بعد بیا د برزخ په ژوند کې، د برزخ دا ژوند دا د دنیا او د آخرت په منځ کې ژوند دی، بیا د آخرت ژوند دی، او په آخرت کې یا جنت دی او یا جهنم دی. د هغې نه بعد خو بیا څه نشته، ځکه چې خلک به ټول خپلو خپلو ځایونو ته لاړ شي، او کم چې خاوري کېدونکي دي هغه به خاوري شي، باقي چې کم مخلوق دی نو هغوی به خپلو خپلو ځایونو ته لاړ شي. نو ځکه آخرت ته آخرت ویله کېږي، وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هغوی یقین ساتي. دلته یو فایده، هغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو بانډچي راغی او سوال یې وکړو متى الساعه، قیامت به کله راشي؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه له جواب ورنه کړو. ملګرو کېدای شي سوال یې نه وي خوښ شوی، او یا بله څه وجې، څه وخت بعد رسول صلی الله علیه وسلم این السائل، هغه سوال یې چې کړی کوم ځای کې دی؟ هغه وایي زه یم یا رسول الله. ماذا اعددت لها، څه تیاری دې ورله کړی داسې تپوسونه کې. مقصدي خبره هغه دا وه چې آخرت باندې یقین دا صرف ژبې سره تعلق نه ساتي، دا د زړه نه یقین دی، په ژبه م اقرار دی چې او آخرت به راځي، خو چې ستا د اندامونو نه هم پته ولګي چې او ته آخرت منې. اوس اندامونو نه یې داسې ښکاري چې ته آخرت لکه ته چې د دنیا دپاره پیدا شوی، بیا به قصه ختمي، او په خوله وایو آخرت را روان. تضاد دی په قول او فعل کې، وینا یو شان ده او فعل بل شان دی. چې ته وایې آخرت را روان دی، نو بیا ښکاره دي چې ستا د اندامونو نه داسې څه چې موږ ومنو چې او دا سړی مني چې آخرت را روان دی. نو په خوله دا چې فانی دنیا ده او نښتې په دنیا پورې دی، فانی ده او دې ته دمه کېږي نه. نو دا خو دې صرف دا خبره ده په ژبې پورې ده چې او فانی ده، نور خو د اندامونو نه پته نه لګي چې دی وایي چې دا فانی ده. آخرت باندې یقین یعنې آخرت دپاره تیاری را روان، خو دا خو موږ ټول منو، خو څه به کوو دغه ورځ چې کله راشي؟ دا سوال دی. نو د هغې دپاره بیا تیاری په نیکو اعمالو سره. دا اوس د مؤمنانو صفاتو، څو صفات بیان شو د تقوادارو خلکو؟ 5. کم ایمان بالغیب، منځ قایمول، خرچه کول 3، ایمان په هغه وحي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته راغلی دی او چې هغه نه مخکې راغلی دی، 4، په آخرت یقین 5. دا د پرهیزګارو خلکو خویونه دي. اوس وګوره سبحان الله د دې خلکو هغه انجام هغه بیان شوی دی. الله وایي اولئک علی هدى من ربهم، دغه کسان په هدایت دي د طرف د رب د دوی نه. اولئک المتصفون بما تقدم، اولئک یعنی کم خلق، دغه خلق دا چې صفات بیان شو نږدې، دوی په هدایت دي، په هغه هدایت چې د الله د طرف نه دي. او بعض مفسرین وی علی هدن معنا علی نور، په یو رڼا باندې دي چې هغه رڼا ول الله ورکړې دي. او سورة النور کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې الله چې وغواړي چاته رڼا ورکوي نور، او چې له چا نه یې منع کي ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، او چې الله ول رڼا ورنه کي نو څوک ول رڼا نشي ورکولی او نه درته رڼا میلاویږي. نو دا خلک په هدایت باندې دي، هغه هدایت چې دوی د رب د طرف نه راغلی دی.
فائدہ دلته وی علا اولئک علا په هدایت لپاسه دي او گمراهی کې الله فی ټکه استعمالوي فی په عربی کې معنی دننه دي او قرآن کې یو آیت ته وإنا او ایاکم لعلا هدى او فی ضلال مبین من خو به یا په هدایت یو یا به په گمراهی کې یو نو د هدایت لپاره علا راځي معنی ده چې کم سړی هدایت یافتی دی اوچتي دی عزتمني او کم سړی چې گمراهی نو دی حقیری او کم سړی چې حقیری کم سړی چې گمراهی نو دی سي دی حقیری او دی په دې گمراهی کې ورننوتی ذلیله شوی نو د هدایت یافتو دپاره علا راځي د گمراهانو دپاره چې گمراهی ذکر فی ټکی راځي دلته الله وی اولئک علی هدى دوی په هدایت د پاسه دي یو فائدہ پکې دا چې هدایت د پاسه معنی ده چې یعنی پوره په هدایت باندې دي د هدایت تلارې مضبوطه رانیولې ده او هغه هدایت چې هغه د الله د طرف نه دي د ردي د لاسه ځکه چې دوی کې دغه اوچت صفاتو کم چې ذکر شوي دي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او هم دغه کسان هم هغوی کامیاب دي کامیابی څه ده لنډه ده ورته میلو شو هغه څه چې څه یې غوښتل او بچ شو د هغه څه نه چې د څه نه تښتېدو بس دا کامیابي ده که میلاو شو ورته هغه څه چې څه یې غوښتل او بچ کړی شو وساتلی شو د هغه څه نه چې د څه نه تښتېدو دې ته فلاح وي دې ته کامیابي وي او لویه کامیابي دا ده چې سړي ته رب العزت وایي چې ده ته کامیابي میلاو شوې ده پوه شه دې نه اخوا بله کامیابي نشته دا کامیابي دا په محنت او په عمل او په کوشش باندې میلاویږي لکه څنګه چې ته دنیوي څه دپاره محنت کې چې زه پکې کامیاب شم نو ته د هغه وخته پورې نشي کامیابېدی چې څو پورې د هغه محنت نه یې کړی آخرت په دې نه میلاویږي چې تا به خپه په خپه باندې اچولي او جنت داسې یو عام بازار دی لکه دا خلک چې دلته دې بازارونو کې ګرځي او هر سړی ورننوځي او څوک راوځي جنت داسې نه دی چې به د چا زړه وغواړي ورننوتو الا ان سلعة الله غالیه رسول صلی الله علیه وسلم وی د الله سره چې کوم سامان د خرڅ دی هغه ګران دی په دې نه میلاویږي تا ته چې تا خپه په خپه باندې اچولی دی یا صرف د دعاګانو درخواستونه داخلې بس دغه درخواستونو ته نشي زما لپاره دعا کوه یاره مولوي صاحب اوس دعاګانې موږ ته کوو چې الله هم جنت ته بوځي وچ په وچ څه قرباني خو ورکړه که نه چې الله دې جنت ته بوځي څه خو وکړه او ته داسې ولې نه وې دنیا په باره کې چې یاره پلانیه سیبه دا تنخوا ماله وچ په وچ راکوه نو کېدای شي ټول ناول خو ته ما پورې وخاندي چې له دې سره قمقلانو خبرې کوي چېرته چا د تنخوا وچ په وچه میلاوي نو خو څه خو به کې بیا به ورته میلاو شي اگر که موږ ځان زری کو که نه بیا هم زمونږ د عمل د جنت عوض نه دی یعنی هغه قیمت د نه کولو خبره ده چې څوک وایي چې زما دا عمل مناسب دی د دغه جنت نه موږ چې دا عمل وکړو دا ډېر لږ دی خو دومره ده چې یو ذریعه به جوړه شي جنت ته د تلو دغه فلاح او کامیابي ده چې الله به دوی له ورکوي وګوره الله دې ونه وي چې دا خلک په هدایت دي او دوی کامیاب دي نه تکرار یې وکړو د اشارې اولئک او بیا وی و اولئک دغه خلک په هدایت دي هم دغه خلک کامیابی والا دي دا د تاکید دپاره الله دا خبره کوي چې دا کوم چې په هدایت دي هم دا کامیاب دي او دا نشي کېدی چې یو سړی دی په ګمراهۍ کې او دی کامیاب شي او دا نشي کېدی چې یو سړی دی کامیاب شي او هغه دی په ګمراهۍ کې دا یو بل سره تړلی شوي خبرې دي چې په هدایت
کامیاب وي، او چې کامیاب شي په هدایت وي. پوه شوي په دې کې نه؟ اوس د ستاسو خپله مرضي ده چې څوک دغه کامیابي غواړي او څوک دغه هدایت د الله له طرف نه کوم چې دی دا غواړي. دې نه بعد الله د کافرانو باس کوي. د مؤمنانو خبره وشوه او د ایمان ضد چې دی هغه کفر دی. د کفر په مقابله کې ایمان دی او د ایمان په مقابله کې کفر دی. او ما پرون دا خبره ذکر کړه چې خلک څو قسمه دي؟ درې: خالص مؤمنان، خالص کافران او منافقان. نو د خالص مؤمنانو باس خو شو، اوس د خالص کافرانو باس کیږي. کافر ته کافر په دی وی ځکه چې د حق پټ کړی، او د کفر کې معنی د پټولو پرته ده، تغطیه په عربۍ کې وته. او ځکه په عربۍ کې چې کم سړی ذمہداري دا کار کوي او دا فصلونه او پټو سره تعلق ساتي، نو دتم په لغت عربي کې کافر ویلی کیږي. ولې؟ ځکه چې دی تخم پټی په ځمکه کې. نو کافر ته کافر په دی ویلی کیږي ځکه چې د حق پټ کړی دی. دلته اوس الله د کافرانو باس کوي. ان الذين كفروا، یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی، یعنی حق پټ کړی دی، په حق عمل نه دی کړی. سواء علیهم، برابر د پاغوی باندې، اانذرتهم، که ير ورکې ته هغوی لره، ام لم تنذرهم، یا ير نه ورکې هغوی لره، لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. کومو کسانو چې وی کفر کړی دی الله وی، نو که ته دوی له یره ورکې او که نه ورکې دوی ایمان نه راوړي. ولې په کافرانو کې چا ایمان نه راوړی؟ زدي کافران. دلیل په دې په قرآن کې دی. قرآن کې دلیل دی چې دلته مراد زدي او عنادي کافران مراد دي. دلیل دا دی سورة یونس کې الله وی ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. د کومو خلکو باره کې چې فیصله شوې ده د الله، هغوی ایمان نه راوړي. یعنی دا د الله په علم کې وو د مخکې نه چې دا بدبخته زدیان عنادیان دي، دوی ایمان نه راوړي. نو الله وی چې ایمان نه راوړي نو دوی له یره ورکول او نه ورکول یو شی دی. دې ګوره دا مطلب نه چې هر کافر، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې دعوت شروع کو خو یوازې و، نو بیا خو د هغه سره دغه مشرکان مسلمانان شوي دي که، خو کوم چې زدیان او عنادیان او بصیرت تاسو ته معلوم دی هغه په خپل کفر باندې پاتې شوي دي. نو دلته مراد هغه کافران دي. بله فایده وی که ته دوی له یره ورکې او که نه ورکې، د دې نه دا فایده نه راوځي چې یره بس داعي دی یره نه ورکوي. ولې؟ چې حجت پې قایم شي. بله وجه موږ ته دا پته نشته چې دا کم کافر دی. دا زه چې کم کافر له دعوت ورکوم دا زدي دی او که نه انابت پکې شتي، دا خو ما ته پته نه لګي. د ده د زړه نه الله خبر دی. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك، هغه الله ته پته لري چې د په تقدیر کې الله څه فیصله لیکلی دی. خو زمونږ کار څه دی؟ بیان دی. لکه الله خپل پیغمبر ته وی صلی الله علیه وسلم فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، پتا رسول دی او حساب کتاب په موږ باندې دی. نو د دې نه به دا څوک نه وي چې یاره بس کافر له یره مور کو دی سیم نه مني. موږ ته څه پته چې دا کوم قسم کافر دی. او بل داعي عالم دی به خپل محنت کوي چې حجت قایم شي. سبا له څوک دا ونه وي چې یاره ما ته دعوت نه وکړی. نور خو هغوی په خپله دا خبره کړې ده. کافرانو به دا کوله، پخوانو کافرانو کړې ده. خپلو پیغمبرانو ته یې څه ویلي دي؟ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. زمونږ دپاره برابره ده که ته مونږ ته نصیحت کې او که نه کې، مونږ ستا نه منو. دا خو هغه پخوانو چې دی د مکې د مشرکانو نه مخکې هغوی دا خپلو انبیاو ته ویلي ده.
خو هغه انبیاو خو دعوت نه دی پرېښودی که نوح علیه السلام 950 کاله دعوت کړی او یو څو کسانو د هغه خبره منلې هغه دعوت خو په دې پرې نه خو چې یاره دا به ضدیان او عنادیاني خو چې کله ورته پته ولګېده او الله ورته ووایي چې نور ایمان نه راوړي نو بیا یې خیرې وکړي ځکه چې اوس خبره واضحه شوه چې دا چې کم دي دوی ایمان نه راوړي خو چې څو پورې ورته خبره واضحه نه وه نو نه یې خیرې کولې نه یې دعوت پرېښودو پوه شوي په دې مسله کې چې بس د الله په کلام باندې یعنی خپله یو معنی او مطلب ترې راوباسي چې دی به دا مطلب نه ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم كتدوي يريو كتدوي نيري لا يؤمنون دوي إيمان نراوڑي دا التأكيد دا پر دا جملة راوڑا يعني التوي چه ستا يرا ورکول نور کول یو شی دی الله دا خبر خب مضبوطه کړوي دوی ګور ایمان نراوڑي لا يؤمنون دوی ایمان نراوڑي ها اوس ولی دوی ایمان نراوڑي هغه وجه بیانېږي او دغه شان جزا بیانېږي چې دوی چې کله ایمان را نه وړو رب العالمین د دوی سره څه چل وکړو ختم الله علی قلوبهم مهر وهلی دی الله د دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی په سترګو باندې ناشنا پردي دي ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره عذاب لوی دی ختم الله على قلوبهم ایمان ګوره دوی ولې نه راوړي ځکه چې الله مهر وهلی دی د دوی په زړونو باندې ای طبع الله الله پې مهر وهلی دا والله کله مهر په زړه باندې وایي او په غوږونو چې کله شیطان په یو سړي دومره زورور شي چې دی په خپل ګرفت کې ونیسي او دی د دې شیطان تابعداري کوي او پرېږدي هغه څه چې څه د الله له طرف نه راغلي دي دغه ټیم کې الله د په زړه باندې مهر وایي نو دی بیا هدایت نه ویني نه اوري نه پوهېږي نه پکې عقل او دا به راته فایده ذکر کو چې الله مخکې زړه ذکر کو سترګې او غوږونه یې مخکې نه کړو ځکه چې په دې زړه کې په دې بدن کې اهمه پرزه او اندام چې کم دی هغه دا زړه دی او دا باچا دی د بدن او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله په جسم کې یو ټوکړه ده چې هغه روغه شي ټول بدن روغېږي او چې هغه خراب شي نو ټول بدن خرابېږي او هغه زړه دی ځکه زړه یې مخکې ذکر کړو د دې زړه ډېر اهتمام پکار دی ډېر سوچ پکار دی د زړه سره ځکه چې حدیث کې راځي چې دا زړونه د انسانانو د الله دو ګوتو په منځ کې دي چې کوم طرف ته اړي هغه طرف ته اړي ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا ډېره غوښته یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے د زړونو اړوونکیا راړوونکیا زما د زړه مضبوط لره په خپل دین باندې داسې خلک ګمراهان شوي دي او د الله د دین نه اورېدلي دي چې سړی ورته حیران شي نو ځکه د دې زړه سره به ډېر اهتمام لري ډېر سوچ به یې کوي او ځکه شاعر وایي ما سمي القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله وی دې قلب ته په عربۍ کې دا قلب ولې وي من تقلبه ځکه چې دا وړي راوړي نو یې خیال کوه چېرته دا زړه دې وانه وړي دا زړه ګوره په یو ځای نه وي د ده معامله ډېره نازکه ده د زړه ده نو د الله نه هر وخت سوال کوه چې یا الله زما دا زړه په دې خپل دین باندې مضبوط ساته او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده
امام نسائی امام ترمذی راوړی دی چې ان المؤمن اذا اذنب ذنبا مؤمن چې کله یو ګناه وکړي كانت نکتة سوداء في قلبه د دې ګناه د الله سره د په زړه کې یو تور ټکی ولګي فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه که دې توبه وباسي او راواپس شي د زړه صفا شي هغه توروالی ترې ختم شي وإن زادت او که دې په ګناهونو کې ورننوځي ډېری یې هغه توروالی ډېرېږي حتی تعلو قلبه تر دې چې هغه توروالی د زړه ټول راونیسي فذلك الران نو دا وی هغه زنګ دی د کوم زنګ تذکره چې الله په قرآن کریم کې کړې ده نو خیال ساته چې دا زړه دې ګډوډ نه شي او دې زړه باندې کله زنګ راځي کله پې مهر لګي کله ورته ټاله اچولی کېږي او امام مجاهد رحمه الله وی د ټولو نه سخته خبره هغه ټاله ده چې زړه ته دې الله ټاله واچي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کله الله دې زړه ته تالې وراچوي دا ډېر سخت عذاب دی الله طرف په دې پسې بیا دا مهر دی په هغې پسې بیا دا زنګ دی چې زړه زنګ شي او دا به راته فایده ذکر کړمه قرآن کریم کې د کافرانو د زړونو لس صفات الله بیان کړي دي قرآن کریم کې الله د کافرانو د زړونو لس صفات بیان کړي دي یو صفت خدا دی څه مهر په الله والی دی ختم الله على قلوبهم سورة بقرة کې دي دغه شان طبع دا مهر دی وقسم بل طبع الله عليها بكفرهم دا سورة النساء کې دي دریم د دوی صفت راغلی دی چې زړونه بیماران دي والونه بندي د شک او د کفر بیماران دي فی قلوبهم مرض را بشم دې صورت کې سوره بقره کې دغه شان بل صفت بیان شوی چې دوی زړونه زنګ شوي دي کلا بل ران علی قلوبهم سورة المطففین کې الله دغه شان بل صفت بیان شوی چې دوی د زړونه الله تنګ کړي دي د سینې او د زړونو الله تنګ کړي دي ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا سورة الانعام کې دا دي بل صفت بیان شوی چې دوی د زړونه مړه شوي دي سورة الانعام کې دي او من كان میتا فاحییناه زړونه مړه دي دي کافران بل صفت بیان شوی چې دوی د زړونه سخت نرمی پکې نشتی ثم قست قلوبكم من بعد ذلك سورة بقره کې دي بل صفت بیان شوی دی چې د دوی زړونه الله د حق نه اړولي ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم الله واړول زړونه د دوی د حق نه سورة التوبه کې دي بل صفت د دوی د زړونو دا بیان شوی دی چې د جاهلیت هغه غیرت د دوی په زړونو کې پروت دی اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية نو دوی په زړونو کې د جاهلیت هغه غیرت او قصې پرتې دي لسم صفت دا بیان شوی دی چې دوی زړونه انکار کوي د حق نه قلوبهم منکره وهم مستكبرون سورة النحل کې الله دا خبره ذکر کړي چې د دوی زړونه انکار کوونکي دي دا د کافرانو او د بيدینو د زړونو صفات دي چې قرآن کریم کې راغلي دي ختم الله على قلوبهم مهر وهلی دی الله په زړونو د دوی باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی په سترګو باندې څه دي پردې دي اوس چې زړه باندې مهر شي او په غوږ باندې مهر شي او په سترګو باندې پرده شي نو حق به تا ته د کوم ځای نه راښکاره شي او دا لوی عذاب دی د الله چې یو سړی د حق نه بند کړي ځکه زه اکثر د ملګرو ته دا نصیحت ډېر کومه چې کله ته په ځان پوه شوې که نه چې الله د دیندارۍ نه بند کړی او مخکې به د یو کار کو اوسې نه کې نو دا ګوره د یرې خبره ده دا معمولي مه ګڼه مخکې به د تهجد کو اوس نشي کولی مخکې به د علم زده کو اوس نشي نه یې زده کې مخکې به د اذکار ډېر کول اوس نه کې مخکې به د حرامو نه ځان ساتو اوس نه ساتې نو دا داسې معمولي مه ګڼه چې یو تېرېدونکې خبره د تېره شوه
ته چې الله بند کړی په دې خپله بندګۍ باندې نو چې چل د پکې دی. ځکه په سلفو کې د بعضو خواته کسان رالو او ورته ووی د شپې الله ته نشو ودرېدی، ښه باقاعده اوبه ګرمې کو او جانماز ځان ته تیار کو او ښه پخی رادمي چې موږ به راپاسو، خو بیا هم تهجدو ته نشو راپاسېدی. نو جواب څه ناشنا جواب دی، وی د ورځې نافرماني مه کوه چې د شپې دې ځان ته ودرئ. د ورځې نافرماني مه کوه چې د شپې دې ځان ته ودرئ. داسې ستا د مرضۍ خبره خو نه ده، دا خو توفیق د الله له طرف نه دی چې ته به کله وغواړې چې دینداري به وکړې، نه، او چې کله الله توفیق درکړي دینداري به وکړي. دا اوس څومره غټ عذاب دی چې الله وله په زړه مهر والی دی، په غوږونو او په سترګو یې پردې دي. دې نه اخوا بل کم عذاب دی. ځکه چې خو د دې د لاسه که سړی وي چې د آخرت هغه عذاب ډېر غټ دی، نو خو د دې د لاسه د آخرت هغه عذاب میلاویږي که نه. ځکه چې دلته د حق نه بند شو، چې د حق نه بند شو نو آخرت کې څه دي؟ آخرت کې عذاب دی. ولهم عذاب عظیم، او د دوی دپاره عذاب دی لوی. دا عذاب ټکی چې دی په عربۍ کې عذاب دې کې معنی د بندولو پرته ده، مشتق دی د الحبس والمنع نه، یو شی بندول منع کول. لکه علی رضی الله عنه یو قول دی، وی اعذبوا نساءکم عن الخروج، خپلې زنانه بندي کوي بهر ته د وتو نه، چې پالتونه وځي راوځي. اعذبو، نو عذاب کې معنی د څه پرته ده؟ د بندولو. او جهنم کې الله راګیر کي که نه رابني کي، اول ته بیا قسمه قسم عذابونه ورکوي. نو دوی دپاره عذاب دی لوی عذاب دی. اوس د کافرانو باره کې دغه دوه ایتونه دي. د دې نه بعد باس هغه د منافقانو دی، او د منافقانو دا باس یې ډېر اوږد کو، دغه ایتونه ډېر دي. او د مؤمنانو دا مختصرو، د کافرانو هغه د هغې نه مختصرو. سوال دا دی چې دا ولې؟ نو جواب دا دی الله رب العزت د دوی دا خبره په دې اوږده کړه ځکه چې د دوی نقصان ډېر دی. نو د هغوی په باره کې الله خبره ډېره کړه. د منافق سړي پته داسې په حال اسانه نه لګي، خو صفا مسلمان د هغه پته لګي، صفا کافر د هغه پته لګي. هر چې منافق دی نو دی خو دوه طرفونه چلی، نو د ده پته نه لګي. ځکه دیزي که الله د منافقانو باس هغه لږ اوږد کړی دی. بعض خلک دا وی همیشه خبرې د جوړ کوئ د توړ مه کوئ. ګوره چې کله دې حق بیانو، د الله کتاب دې بیانو، د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه دې بیانول، نو لازم به دا تقسیم راځي. منافق به جدا کیږي، کافر به جدا کیږي، مسلمان به جدا کیږي. او په مسلمانانو کې چې کوم براینام مسلمانان دي هغه به هم تا ته پته ولګي چې کله ته ځان په قرآن او په حدیث پوه کړي، او کوم چې حقیقي دي هغه به هم تا ته پته ولګي. کوم چې حقیقي دي هغه به هم تا ته پته ولګي. نو دا قانون د قرآن او د حدیث دی. دا زمونږ د خپلې مرضۍ خبرې نه دي چې راځه راولګه د قرآن او د حدیث نه هغه خبرې وباسه چې بای کې دا قسمه باس راځي. نه، دا به لازم راځي چې پته ولګي چې څوک رښتینی مؤمن دی او څوک تشه دعوه کوي، څوک کافر دی، څوک منافق دی، چې دا پته ولګي، دا ښکاره شي. الله رب العزت وایي ومن الناس من یقول، او باز د خلکو نه هغه څوک دي، ومن الناس من یقول، او باز د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي باز، یعنې منافقانو یو ډله ده. زه به درته لنډ تعریف د نفاق دا وکړم د منافقت: اظهار الخیر و اسرار الشر، خیر راښکاره کول او شر پټول. خیر راښکاره کول او شر پټول.
او زار د امام قتاده رحمه الله د تعریف نه هغه وی منافق سره ډېر عجیبه دی سحر د یو حالي د شپې بل حالي او د شپې یو حالي او سحر بل حالي او مثال دي چې دی لکه اوبو کې چې کشتۍ روانې چې سیلۍ کوم طرف ته دا طرف ته کشتۍ روانې دغه شان دا منافق دی چې کوم طرف ته د فایدې دی هغه طرف ته روان دی یعنی ته به د په مذهب او په ایمان پوه نه شي چې آخر دا سړی څه کوي څه نه کوي هېڅ پته به تا ته ونه لګي دا د منافق د نفاق تعریف دی خو دا منافقت بیا په دوه قسمه دی یو هغه دی چې هغې ته اعتقادي ویلی کېږي د عقیدې منافقت او دې سره سړی کافر کېږي د عقیدې منافقت سره سړی کافر کېږي لکه په زړه کې الله نه مني او په ژبه باندې الله مني نو دا سړی څه دی کافر دی دویم هغې ته عملي ویلی کېږي زه دا خبرې تاسو ته مختصر ذکر کوم چې ټول به پوه شو دویم هغه چې هغې ته عملي ویلی کېږي یعنې یو سړی مسلمان دی خو بعض کارونه د منافقت دي بعض کارونه منافقت دي او بعض علما دغه اولني منافقت ته نفاق اکبر وی او دې ته نفاق اصغر وی دې ته وړوکی منافقت وی هغې ته غټ وی غټ منافقت یعنې د عقیدې سره تعلق ساتي لکه د مدینې منافقان چې وړوکی منافقت یو سړی مسلمان دی او صفات پکې د منافقانو دي لکه حدیث کې بعض ذکر شوي دي مشهور حدیث چې دی باب کې کم دی آیت المنافق ثلاث او اربع من کن فيه چې خبرې کوي دروغ وي وګوته کېدی ښه امید د تاسو کې به نه وي خو بیا هم یاد یې کوي چې خبرې کوي دروغ وي چې لوز کوي ماتوي چې جګړه کوي به یې کې کنځلې اوسپکې سپورې وي او چې امانت ته ورسره کېښودو نو به یې کې غدر او خیانت کوي او نور هم بیا صفات راغلي زموږ موضوع دا نه ده ما پرون تاسو ته دا خبره وکړه که چېرته موږ هر ټکی راولو د هغې پوره خبره شروع کړو نو هغه بله موضوع بیا جوړېږي او څه ګران کار خو نه دی لکه اوس زه کښېنم درس نه مخکې منافقت او منافقت باندې هر څه را جمع کړم اب ته بحث پې کېږي منافقت نفاق په لغت کې او بیا څنګه او کله او داسې او تاریخ او دا صفت دا صفت دا صفت او بیا بل څه ته موږ واورېدو صرف دومره تعریف پوره چې اورېدونکی پې پوه شي نو دې ته نفاق وایي ها اوس بله فایده یاده کوي امام ابن جریج رحمه الله وی دا مشهور مفسر دی هغه د منافق ناشنا تعریف کړی دی وی المنافق یخالف قوله فعله منافق هغه چاته وی چې وینای د کار خلافي یعنی وینا یو شانی کار بل شانی وسره علانیته او دنه چې سدي هغه جدای د هغه سنه کم چې ښکاره دي او بیا وی ومدخله مخرجه ننوته جدا دي د هغه سنه چې د ورننوتونه د وتونه ننوتلی جدا دي د هغه د وتونه او راتګي په ضد د هغه څه دی د نه راتلو یعنی د هر څه د یو بل سره ټکراو خبره یو څه ده کوي بل څه زړه کې یو څه دي ښکاره بل څه دي راتللی یو شان دي تللی بل شان دي راتګي یو شان دي نه راتللی بل شان دي لنډه ده چې دی مذبذب دی دی ګډوډ دی بیا تاریخ هدایت کې لنډ به درته ذکر کړمه چې په مکه کې منافقت نه و ځکه چې هلته منافقت ته ضرورت نه یې راپېښ شوی کفر زورور نو چې کفر زورور دی منافقت ته څه ضرورت دی منافقت ته خو هله ضرورت راځي چې کله مسلمان زوروري نو په مکه کې منافقت نشتی بلکې په مکه کې خو حدیث کې ده چې یو سړی به مسلمانو او د کمزورۍ د لاسه به یې کله ناکله د کفر خبره وکړه نو هلته خو منافقت ته ضرورت نشتی چې منافقت راښکاره شي
خو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم هجرت کو مدینې ته نو په دې اول ورځو کې منافقت نه و. هلته په مدینه کې دوه قسمه خلک دي، مشرکان او یهود. مشرکان دغه اوس او خزرج دي چې بیا وروسته هغوی ته انصار نوم، کوم چې مسلمانان هغوی ته انصار نوم کېښودی شو. دوی به په جاهلیت کې د بوتانو بندګي کوله د مشرکانو په شان، او یهود پکې اوسېدو درې قبیلې، بنو قینقاع، بنو النضیر او بنو قریظه. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو راغی نو په اوس او خزرج کې چې چا اسلام قبل او قبول کو، خو په دوی کې څه خلک پاتې شو. په یهودو کې د شمار یو څو کسانو اسلام قبول کو، نور پاتې شو. اوس دې وخته پورې منافقت لا نشتی، ځکه چې مسلمانان لا په زور کې نه دي، څوک تیریږي نه. خو چې کله اولنې غټ جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې راغی، هغه کوم جنگ دی؟ بدر. کله چې د بدر غزا واقع شو او رب العالمین اسلام راښکاره کو او مسلمانانو له زور ورکو، نو په دغه ټیم کې عبدالله بن ابی بن سلول چې د خزرج قبیلې نه و، د دا بله لار اختیار کړه چې اوس یاره دوی خو زورور شو. او دا راته فایده ذکر کم چې سوال ولې دا عبدالله بن ابی بن سلول په منافقت کې مشر و، نو جواب دا دی چې دی د جاهلیت په ورځو کې د دوانو قبیلو مشر و، د اوس او د خزرج، او هغوی اراده کړې وه چې دی څه کي، دی مشر کي، ده ته ټوله مشرتیا حواله کي. دی کې رسول صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته، او اوس او خزرج کې ډېرو خلکو اسلام قبول کو، نو د دغه مشرتیا څه شوه؟ هغه ټوله ګډه وډه شوه. هغې د لاسه د سخته دشمني کړې ده. نو د منافقانو رأس او سردار او سر هغه دا دی. نو دم بیا په خپله دا خبره وکړه چې یاره مسلمانان زورور کېږي او دومره غټ کافران یې وغربول، نو موږ ورته څه ښکارو؟ نو اوس طریقه کار دا په کار دی چې دوی ته ښکاره داسې څه کو چې له دوی نه بچ شو، او کوو به هغه څه چې څه زموږ په زړونو کې دي. د دې ځینې د منافقت ابتدا شوې ده. نو منافقان هم بیا په دوه قسمه دي، هغه منافقان چې هغه په مشرکانو کې دي په اوس او خزرج کې، او هغه منافقان چې هغوی په یهودو کې دي. د یهودو منافقان ګوره جدا و، او دا راته په دې ذکر کوم ځکه چې زه راته بیا دا خبرې نه ذکر کوم، او دې صورت کې داسې آیتونه را روان دي چې هغه به د دې خبرو سره تعلق ساتي. بیا راته دا تفصیل نه بیانېږي، خو چې ستا په ذهن کې دا نقشه کېږي، منافقان د اوس او د خزرج، او منافقان د یهودو. مشرکانو کې منافقان او په یهودو کې منافقان. مهاجرینو کې منافقانو نه، ولې ځکه چې منافقي او کافري په زړه کې د هجرت څه دپاره کوي. نو مهاجرینو کې خو منافقان دا بالکل نشته. منافقان چې دي هغه یا په یهودو کې دي او یا په مشرکانو کې دي چې کوم په مدینه کې اوسېدو اسلامي نه دی قبول کړی. نو دلته الله وایي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، او بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي موږ ایمان راوړی دی په الله، وبالیوم الآخر، او په ورځ وروستنۍ. دا به دوی خبره کوله، منافقانو به په خوله باندې دقه وي چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې، او موږ ایمان راوړی دی په آخرت باندې. حقیقت کم چې د دوی دی هغه الله ته معلوم دی. نو الله وی وما هم بمؤمنین، او ندی دوی ایمان والا، ندی دوی ایمان والا په زړونو کې، ځکه چې په خوله خو وایي چې موږ ایمان راوړی دی. ومن الناس من يقول آمنا، بعض خلک وایي چې موږ ایمان راوړی دی. نو بعض مفسرین وایي یقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، یعنی دا صرف وینا ده، شاته پسې څه نشته، صرف په خوله خبره ده چې موږ ایمان راوړی دی. لکه سورة المنافقون کې الله وایي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله،
وی کله چې دا منافقان ستا خواله راشي نو دوی وایي چې موږ ګواهي د دې خبرې کوو چې ته د الله رسول یې. دا ګوره په خوله باندې وایي. نو دلته وایي چې زموږ په الله ایمان دی، په آخرت ایمان دی، او رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ ګواهي ورکوو چې ته د الله رسول یې. انکا تاکید یې وکړو په ان سره، او بیا لام یې راوړو لرسول الله، یقینا زموږ د قسم چې ته د الله رسول یې. دا د دوی طریقه کارو. الله وی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، او الله گواهی د دې خبرې کوي چې دا دروغجن دي. په خوله یو څه او په زړه بل څه. وما هم بمؤمنین، دوی مؤمنان نه دي. په دې کې رد دی په یو ګمراه فرقه باندې چې هغوی ته ویل کېږي الکرامیه. هغوی دا وایي چې په خوله چا ایمان راوړو نو بس ایمان یې پوره دی. څنګه پې رد دی؟ یعنی دلته الله وایي چې وما هم بمؤمنین، دوی ایمان نه دی راوړی. هغو خو کړی دی، ایمان خو یې راوړی دی که نه، په خوله خو یې راوړی دی. نو که چېرته د دوی دا خبره صحیح وی چې په ایمان کې صرف د ژبې اقرار دی یا په ژبه وینا ده، نه خو دوی کړې ده. بیا هم الله وایي دا مؤمنان نه دي. ولې؟ ځکه چې د زړه هغه تصدیق او د زړه کې اقرار او د زړه عقیده هغه پکې نشته. پوه شوئ بیګه؟ یخادعون الله، دوی دوکه کوي د الله سره، والذین آمنوا، او د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی. دوکه دوی کوي. دا دوکه دوی په خپل ګمان کې ورکوي. ګورئ الله له خو څوک دوکه نشي ورکولی. که یو ناشنا خبره ده، دا بعض عربي کوي او بعض علماو کتابونو کې را نقل کړې ده. وی من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه. وی څوک چې دوکه هغه چاله ورکوي چې دوکه کیږي نه، نو دې دوکه ورکوي ځان له. څوک چې دوکه ورکوي هغه چاته چې دوکه کیږي نه، نو دوکه ورکوي چاته؟ ځان ته. وی انما یکونو مع من لا يعرف البواطن، دوکه ته هغه چاله ورکولی شي چې هغه رازونه نه پیژني، هغه سړی دوکه کیږي. اوس الله له څنګه دوکه ورکوي؟ الله خو په زړونو باندې پوهه دی. نو دوی په خپل ګمان کې وي چې موږ دوکه چاله ورکوو، موږ الله له دوکه ورکوو. څنګه به دوکه ورکول الله او مؤمنانو لره؟ چې ښکاره کوو به ایمان او پټوي کفر. او دې ته خوشحاله وګورئ چې موږ یو غټ کاروبار روان کړی دی. سبحان الله، دا منافقت نه دی، دا چې سړي کې ورننه وځي ډېر په مشکلت یې وځي چې الله پرې رحم وکړي. یعنې وتی ډېر ګراني. د دوی دا منافقت به په آخرت کې دوی چلوي. او سورة المجادله کې الله وی یوم یبعثهم الله جميعا فیحلفون له کما یحلفون لکم. الله وی قیامت په ورځ چې زه دا منافقان را پاسوم که نه، نو هلته به هم دوی ما ته قسمونه خوري لکه څنګه چې دنیا کې تاسو ته کوم. الله سره هم دا چل کوي. ګوره او څه کم عقل قوم دي. او خو ته پته ده چې الله زموږ د حقیقت بیانوي او د ایتونه نازل شوي دي، او بیا هم داسې ځان یې دوکه کړی دی. ځکه خو ځان دوکه کړی دی که نه، ځان خوشحاله کړی په دې دی چې یعنې زموږ نه څوک نه دی خبر. او ځکه خو الله وایي وما يخدعون إلا أنفسهم، او دوی دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره. وما يشعرون، او نه پوهېږي. په څه نه پوهېږي؟ په دې چې دوی دوکه ورکوي ځان له. دا یو جواب دی. او دوی نه پوهېږي په دې خبره چې الله له خو څوک دوکه نشي ورکولی. او دوی نه دي پوه په دې خبره باندې چې دا هر څه خو الله راښکاره کوي. نو تاسو بیا څنګه ځان د الله نه پټ ساتئ او څنګه به د مؤمنانو نه پټ شي؟ وما یشعرون، دا یعنی نه پوهېږي، خو پښتو کې موږ ترجمه کوو. یعنی دوی شعور نه لري، هوښیارتوب پکې نشته. او ځکه شاعر ته شاعر وایي، ځکه دی هوښیار وي.
ډېرې خبرې دی په خپله شاعرۍ کې راښکاره کوي. وما یشعرون، دوی شعور نه لري. دا معنی نه ده دي. او هغه کومه دوکه چې دوی ورکوله مؤمنانو له، د هغې وبال واپس په دوی باندې به خپله راغی. ځکه الله وما یخدعون الا انفسهم، او دوی دوکه نه ورکوي مګر خپلو ځانونو ته. مخکې الله رب العزت وایي فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې بیماري ده. عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن مسعود وی فی قلوبهم مرض، وی شک. مرض د څه پکې پروت دی؟ د شک. او بعض وی لکه عکرمه رحمه الله وی مرض یعنی ریاکاری پکې ده. عبدالله ابن عباس یو بل تفسیر دی فی قلوبهم مرض، وی نفاق، په زړونو کې منافقت. دا ټولې خبرې یو بل سره برابر دي. یعنی منافقت پکې دی، ریاکاری پکې ده، شک پکې دی. دا ټولې خبرې په دوی کې موجودې دي. فی قلوبهم مرض. او د زړونو بیماری په دوه قسمه، یو حسي بله معنوي. حسي چې سړی محسوسوي، لکه د زړه وال کمزوری شو، وینه صحیح نه پاس کوي یا وینه ورته صحیح نه راځي، او داسې نورې مسلې. دا هغه بیماریانې چې سړی محسوسوي. او یو د زړه هغه بیماریانې چې هغه معنوي دي، لکه کفر، منافقت، شک، حسد، بغض، کینه. او دا غټې بیماریانې دي. دا د هغه بیماریانو نه غټې دي چې کمې حسي دي، چې کمې حسي. لکه اوس یو سړی مړ شو د زړه د اټیک نه، او ښه مسلمان موحد سړی و، او یو سړی مړ شو د په زړه کې کفر او شک ویو، نو د خو تباه شو آخرت. او زړه روغ رمټو ظاهره کې ښه د ژوند نه یې مزې واغستې. مړ شو په زړه کې بیماري د کفر او د شک او د منافقت ویو، نو دغه څه ګټه نه ده کړې. نو فی قلوبهم مرض، دلته کومه بیماري مراد ده؟ حسي معنوي. فزادهم الله مرضا، بس زیات کړی دی الله مرض د دوی. یا خدا خبر دی چې الله ته من خبرې وی ما د دوی دا مرض ښه ډېر کړی دی، او یا دا خیری دی. فزادهم الله مرضا، بس زیات دی کړي الله مرض د دوی. خیری چې په زړونو کې بیماری ده، نو الله دې دا بیماری د دوی څه کړي؟ ښه ډېره کړي. او یا خبر دی الله وی چې د دوی په زړونو کې بیماری وه، ما ول هغه بیماري ښه ډېره کړه. لکه قرآن کې الله وی سورة التوبه کې فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، هر چې مؤمنان دي نو د هغوی ایمان هغه الله ډېر کړی دی. واما الذین فی قلوبهم مرض، او چې زړونو کې بیماری د منافقت ته، فزادتهم رجسا الی رجسهم، نو د دوی د زړونو پلیتي ښه ډېره شوه د قرآن په اورېدو سره یا په نازلېدو سره. نو عذاب ول الله څه ورکو؟ مرض یې دوی زیات کړو. ګوره یو عذاب د الله دام کېدی شو چې الله دوی رانیولی و په دغه ځي ختم کړی، خو دا غټ عذاب دی د الله چې دوی یې پرېښودو په دې بیمارۍ کې، او دا بیماري وله ډېره کړه. اوس یو آیت بل راځي کېدی چې سبا راشي پای کې دا دي چې الله واضح بیان کړی و ما دوی پرېښودي دي ګډ وډ دغه شی. دا غټ عذاب دی چې الله یو سړی په کفر کې پرېږدي او په بېدینۍ کې پرېږدي، ښه ورننوځي د په بېدینۍ کې. دا ګوره غټ عذاب دی د الله له طرف. ولهم عذاب أليم، او دوی د پاره عذاب دردناک دی. بما كانوا يكذبون، په دې وجه چې دوی همیشه دروغ ویل. کانو بما کانو، دا دوی عادت دی، دروغ یې ویلي دی وایي، او پر روان وخت کې به هم دروغ وایي. او دا اوه قراتونه چې کوم دي په هغې کې یو قرات د امام ابن کثیر او نافع او ابو عمرو ابن عامر، د هغوی په قرات کې دي بما کانو یکذبون. نو د هغې ترجمه به یې دا ده چې دوی ته به دردناک عذاب میلاویږي ځکه چې دوی به حق دروغجن ګڼو. نو دوی کې دوه صفات دي، په خپل هم دروغجن دي
او حق هم دروغجن ګڼي، نو دوی ته د عذاب د دې د لاسه میلاویږي. دروغجن خو دوی دي، په خوله یو څه او په زړه کې بل څه. او رسول صلی الله علیه وسلم ته خو مخامخ وایي چې ته رښتینی پیغمبر یې، زړه کې یې نه مني، نو ګور هغه یې دروغجن کو. قرآن ته دروغجن وایي، نو ځکه دوی ته د عذاب میلاویږي. بما کانوا یکذبون یو قرت دا دی، او بما کانوا یکذبون دا متواتر بل قرت دی. دا غینه بعد الله سبحانه وتعالی وایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، او کله چې وویلی شي دوی ته فساد مه کوئ په ځمکه کې. عبدالله بن عباس او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د دې آیت په تفسیر کې ویلي دي فساد کفر ته وایي او ګناهونو ته وایي. معنی دا شوه چې کله دوی ته وویلی شي چې فساد مه کوئ، څه مطلب شو؟ کفر مه کوئ، ګناهونه مه کوئ. او ګوره د سلف صالحینو طریقه دا و، هغوی به دا مختصر تفسیر کو چې سړی به پوه شي. یعنی فساد څه ته وایي؟ کفر او ګناهونو ته. دا یعنی لنډه دا ووایه چې فساد د الله نافرماني ته وایي. نو چې کله دوی ته وویلی شي دې منافقانو ته چې پرېږدئ دا ګناهونه، پرېږدئ دا منافقت، پرېږدئ دا د یو ځای خبره چې بل ځای ته وړئ، پرېږدئ دا د کفارو سره د دوستي، دا د یهودو سره د نږدې کېدل، پرېږدئ دا بېدیني، پرېږدئ دا شک، پرېږدئ دا منافقت، دا ټولې خبرې پکې دننه راغلي. او پرېږدئ دا چې تاسو دا مؤمنان یو بل سره جنګوئ او د جاهلیت دا خبرې را تازه کوئ، دا ټولې په دې کې دننه راغلي. وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، او کله چې وویلی شي دوی ته فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالوا دوی وایي انما نحن مصلحون، یقینا من اصلاح کوونکي یو. واضح ده اصلاح په مقابله ده فساد کې راځي، او فساد په مقابله د اصلاح کې راځي. چې کله ورته ووایي چې یاره فساد مه کوه، نو دوی وایي نه جي من خو فساد والا نه یو، من خو جوړ جاړي والا یو. امام ابن کثیر رحمه الله وی انما د دوی خبرې مطلب دا دی چې انما نريد الاصلاح بین الفریقین من المؤمنین و اهل الكتاب. وی جی زمون خو کوشش دا دی دا موږ چې راسه منډې ووو د دې دپاره ووو چې دا مؤمنان او اهل کتاب د دې ټولو سره تعلقات برابري، موږ د صلح کوشش کوو. ځکه موږ کله منډه هلته ووو او کله منډه دلته ووو. مونږ خو جي کار زمونږ د جوړ جاړي دی. او یاد کوي دا خبره چې هر دعوه کوونکی په خپله دعوه کې رښتینی نه وي. دا نه چې یو سړي دعوه وکړي چې یاره زه مصلح یم او زه خو د خلکو اصلاح کوم او زه خو ډېر ښه سړی یم او یو بس ته دې ومنله چې یاره دا مصلح دی. نه، په دې بس په دعوه باندې بس دلیل ښیي چې او ته اصلاح کوونکی. الله وی الا خبردار انهم هم المفسدون، یقینا دوی خاص هم دوی فساد کوونکي دي. ګوره انهم یقینا دوی، هم دوی المفسدون فساد کوونکي. تاکید وکړه الله چې فسادیان خدای دي. دې ته اصلاح وایي، د یو ځای خبره بل ځای ته وړه، د بل ځای بل دې ته اصلاح وایي، دې ته جوړ جاړی وایي، دې ته خو فساد وایي. ولكن لا يشعرون، مگر دوی نه پوهیږي. ولكن لا يشعرون، دوی نه دي پوه په دې خپل جهل باندې، او دوی نه دي په دې پوهه په دې باندې چې را کوم کار چې موږ کوو دا فساد دی، دا اصلاح نه ده. او عجیبه خبره دا ده چې منافق دعوه د څه وکړي؟ د اصلاح. هغه پښتانه وایي که نه دله اوس یو کیلی ورکړه چې منافق وایي زه جوړ جاړی کوم، نو ده ته به بیا ته څه وایي؟ هغه غټ مفسد چې کوم دی هغه دعوه دا کوي چې زه غټ مصلح یم، او هغه څوک چې مصلح دی هغه ته څه وایي؟ وایي ده فساد جوړ کړی دی. موږ هر طرف راضي ساتو. نو الله دې موږ د منافقت نه وساتي. دا منافقت ډېر خطرناک شی دی. که هغه په عقیده کې
او کاغه په عمل کې. دا عملی منافق چې دا په دې مسلمانانو کې چې کم دي دوی که دې ولیدو توبې به وباسي، د یو ځي خبره بل ځي ته وړه، دروغ، دوکې، ډړاکې، غدر، خیانت، کنځلې، نو توبې وباسي چې الله دې کار نه مې لرې ساته. په دې به اکتفا وکړو ځکه چې را روان آیت لږ تفصیل غواړي، دې کې د صحابه کرامو مبارکې خبره ده، نو دغه به سبا ته پرېږدو انشاءالله. سبا به شروع کوو انشاءالله د آیت نمبر 14 نه. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.